د قربانی متعلق یو څو نور ضروری مسلې دي هغه بیانو چې دا لازم او ملزوم دي چې سړی په ځان پوهه کی او دا ورځ دیم د دې خبرو چې سړی خلکو د بیان کی. اولنۍ مسله د شرکت ده چې په څومره څاروي کې څومره ملګري شریکان کېدی شي. څاروي درې قسمه یو ګډه او بیزا دا یو قسم کې راځي. غوا، میخه، سخې، کټې وغیره شو، غوی شو، دا دویم قسم دی. دریم قسم اوخ دی. دا درې قسمونه دي. ګډه او بیزا دا خو د یو انسان د پاره کافی کیږي، اگر چې دې باره کې یو صحیح حدیث شته دی چې که یو سړی صرف ګډه او بیزا والی او د ټول کور د طرف قربانی کی نو هم دا کیږي. صحیح حدیث دی باره کې راغلی. خو ګډه او بیزا عام طور یو کس د پاره د کور یو فرد به ځان نه ذبح کوي. دینه بره چې کوم غوای، میخی، غوی وغیره نو زیات نه زیات هغې کې 2 کسان به شریکان کېږي، د 2 نه زیات پکې نشته. او کم سے کم که په 3 کسه باندې سړی میخ اخلي ډېره ښه خبره ده، په 2 کسه باندې اخلي ډېره ښه خبره ده، په 4 یې اخلي ښه خبره ده، په 5 یې اخلي ښه خبره ده. خو زیات نه زیات پکې 2 کسان دي. پاتې اوخ شو. علماء احناف هغوی خو فرمایي چې په اوخ کې به 2 کسان شریکان کېږي، سیوا پکې نشته. لیکن صحیح حدیث دی او دا حدیث مشکات کې راغلی دی. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي وی مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په سفر کیو، غټ اختر را باندې راغی. نو فاشترکنا فی البقرة 7 وفی البعیر 10. نو وی مونږ په غوا کې 2 کسانو په شریکه قربانی وکړه او په اوخ کې 10 کسان شریکان شو. نو دې حدیث نه 2 مسلې راوځي. یو مسله ته دا ثابته شوه چې په اوخ کې زیات نه زیات 10 کسان شرکت کولی شي. نو دغه خبره کمزورې ده چې د 2 نه زیات به اوخ کې نه شریکېږي. دا صحیح حدیث دی دې طرف ته. بله خبره ته دا معلومه شوه چې په سفر کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم قربانی کړې ده، صحابه کرامو کړې ده. نو په سفر کې به هم سړی که مسافر دله پکار ده چې د قربانی وکړي کله چې وس او طاقت وي. دغه خبره کمزورې ده چې وایي سفر کې قربانی نشته په ده باندې. د الله نبی په سفر کې کړي، صحابه کرامو ورسره کړې ده.